سلام ملګرو. په انګلیسي ژبه کې د there you are, there you go, here you are او همدارنګه here you go اصطلاحات په ورځني ژوند کې د خلکو په منځ کې خورا ډېر استعمالیږي. نو راځئ چې موږ هم نن په دې درس کې یاد شوي اصطلاحات زده کړو او د ملګرو او خلکو په منځ کې کار ځینې واخلو. There you are, there you go, and here you are, here you go. These are casual and friendly expressions. We use them when giving something to someone they've requested or asked for. یاد شوي اصطلاحات دوستانه اصطلاحات دي، یعنی د ملګرو په منځ کې خورا ډېر استعمالیږي او موږ دا اصطلاحات هغه وخت استعمالوو کله چې زموږ یو ملګری یا هم یو څوک زموږ څخه د یو شي غوښتنه کړې وي او موږ هغه شی ورکوو، نو یاد شوي اصطلاحات استعمالوو. د there you go, there you are, here you go او همدارنګه here you are پښتو معناوې تقریبا داسې راځي چې درواخله یا واخله، یا هم کله چې یو شی ورکوو دغه دی او یا هم دا دی هغه شی چې تا غوښتل. معنا یې تقریبا داسې راځي. د درس په ادامه کې به تاسې ښه ورباندې متوجه سئ. مثلا یو څوک زموږ څخه غوښتنه کوي could you please pass the salt؟ لطفا مالګه راکولی سې؟ نو کله چې موږ مالګه ورکوو نو د دا اصطلاح څخه کار اخیستلی سو. مثلا هغه راته وایي could you please pass the salt؟ موږ په جواب کې وایو oh sure، او بلې، here you are، دا دی یا درواخله، here you go او همدارنګه there you are، there you go څلور سره استعمالولی سو چې معنا تقریبا یو شان راځي، دغه دی یا درواخله. لکه څرنګه چې موږ وویل دا یو اصطلاح ده، موږ نسو کولی دا جمله لغات په لغات معنا کو چې here you are ته دلته یا هم here you go دلته ولاړ شه. نه، دا یو اصطلاح ده چې معنا یې درواخله. او همدارنګه یو بل مثال، زه د جان څخه یو غوښتنه کوم John, do you have the pen؟ جان، قلم لرې؟ جان وایي oh here you are، یا هم oh here you go، یا there you are، there you go څلور سره جملې استعمالولی سي. جان وایي oh here you are، oh درواخله، یا oh دغه دی. او همدارنګه دا اصطلاحات موږ هغه وخت استعمالوو چې کله یو څوک زموږ څخه شی رانیولی وي او هغه ورکوو. مثلا موږ دکان لرو یا هر څه او یو چا سره څخه رانیولی، نو کله چې موږ د هغه رانیول شوی شی یا جنس په لاس ورکوو نو موږ یاد شوي اصطلاحات استعمالولی سو. مثلا ویلی سو here you are sir، یعنی ښاغلی درواخله، here you go sir، یا there you are sir، there you go sir. And also we can use these expressions when something is done or completed successfully. او همدارنګه یاد شوي اصطلاحات موږ د یو کار د تکمیلولو وروسته استعمالولی شو. مثلا موږ مستري یو، یعنی موږ د بایسکلانو مستري یو او د یو چا بایسکل خراب دی، نو کله چې موږ د هغه بایسکل ورته جوړ کړو د هغه وروسته موږ ورته ویلی سو there you go، یا هم there you are. په دا ځای کې تقریبا داسې معنا ورکوي چې جوړ مه کړې، یعنې ونیسه بایسکل، یا هم کار یې خلاص سو. They are used as expressions of encouragement and they could mean you are doing it well، you are doing it correctly، or well done، or also good job. او همدارنګه یاد شوي اصطلاحات د یو چا د تشویقولو یا ستاینه کولو لپاره هم استعمالیږي چې په دا ځای کې تقریبا داسې معنا ورکوي آفرین، ته خپل کار په ډېر ښه توګه سرته رسوې، یا هم ډېر اعلی، یا هم ډېر ښه. مثلا یو ماشوم په لومړي ځل خپل نوم په انګلیسي ژبه لیکي او پلار یې ورته وایي can I see it؟ آیا زه لیدلی سم چې څرنګه دې لیکلی؟ او کله چې ګوري ماشوم خپل نوم په صحیح توګه لیکلی نو داسې وایي oh there you are، یا هم oh there you go، یعنی oh آفرین، oh همداسې. نو دلته د تشویق په توګه یا ستاینې کولو لپاره استعمال سو. او همدارنګه د there you are there you go اصطلاحات موږ هغه وخت استعمالولی شو چې کله موږ یو چاته کوم خبره یا وینا کړې وي او زموږ خبره حقیقت ولري
مثلا زما ملګری غواړي چې سبا میلې ته لاړ شي، ما ته وایي چې راځه زما سره میلې ته لاړ شه، خو بدبختانه د سبا آب و هوا باراني اټکل شوی دی. نو زه زما ملګري ته وایم چې سبا آب و هوا باراني ده او باران وري، مګر دی باور نه کوي. یعنی کله چې په تلویزیون کې د سبا آب و هوا باراني اټکل وسي، نو زه خپل ملګري ته وایم There you go. There you are. یعنی ما همداسې نه و ویلی یا هم ودې لیدل چې سبا باراني و، نو دلته داسې معنا ورکوي. او همدارنګه د there you are there you go اصطلاحات موږ هغه وخت هم استعمالولی شو چې کله موږ د یو کس پسې ګرځو یا د کوم کس یا د کوم ځای پسې ګرځو نو هغه پیدا کړو، نو موږ دا اصطلاحات استعمالولی شو. مثلا زه یو ساعت کېږي چې پر سړکانو په کوڅو کې خپل د ملګري پسې ګرځم، خو دی نه دی معلوم چې چیرې دی، خو کله چې یو څه مخته راسم رستورانټ کې ګورم چې دی په رستورانټ کې ناست دی، او زه رستورانټ ته دننه ورځم او ورته وایم اوه here you are. اوه ته دلته یې، یا هم اوه there you go. اوه ته دلته یې. نو په داسې موقعیت کې داسې معنا لري. او همدارنګه د یاد شوی اصطلاحات سره موږ اگین هم استفاده کولی سو، یعنی موږ داسې هم ویلی سو there you go again, here you go again. خو دا په هغه صورت کې موږ استعمالو، هغه مهال استعمالو کوم چې یو کار پیښیږي چې زموږ نه دی خوښ، یا یو داسې کار پیښیږي چې زموږ خوښ نه دی هغه کار چې داسې وسي. مثلا یو څوک ډېر پوښتنې درڅخه کوي، نو ستاسې حوصله نسته چې جواب ورکړئ، او هغه په تکرار ډول او په مکرر ډول خبرې کوي او پوښتنې کوي، نو تاسې ورته وایاست there you go again, here you go again. یعنی په پښتو کې معنا داسې راځي دا وګوره، مثلا بیا دا شروع سو. زموږ ستاسې په پښتو ژبه کې کله چې څوک ډېر خبرې کوي زموږ حوصله نسته، نه غواړو هغه خبرې واورو، نو هغه مکرر ډول خبرې کوي او زموږ سر درد کوي، نو موږ ورته ویلی سو here you go again. دا وګوره، یا بی بی سی راډیو بیا راته چالان سو. نو په پایله کې یاد شوی اصطلاحات تاسې موقعیت ته وګورئ چې دا اصطلاحات په کم موقعیت په کم ځای کې استعمال شوی، نو د هغه په اساس د هغه معنا څخه برداشت وکړئ چې څه معنا ورکوي. مننه کوم ملګرو چې تر دې دمه راسره واست. د ویډیو لایک مو هیر نسي. که چیرې نوی زموږ چانل ته راغلي یاست او د انګلیسي ژبې زده کړه غواړئ، نو چانل در سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. په دې چانل کې تاسې د انګلیسي ژبې تلفظ، د انګلیسي ژبې مکمل ګرامر، اصطلاحات، لغاتونه او داسې نور د انګلیسي پورې مربوط درسونه زده کوئ. تر راتلونکي درسونه پورې په رحمان خدای مو سپارم. د بیا لیدو په هیله.